انتهائی محترم و معزز اوریدونکو کتونکو د غیر مقلدینو د عقایدو والا سلسله شروع و. درې کلیپونه د دې نه مخکې تاسو ته مونږ پیش کړي وو چې په کې 15 عقاید په هر یو کلیپ کې 15 عقاید یعنی 15 عقاید تاسو په وړاندې مونږ مخکې ذکر کړي دي. نن څلورم نمبر کلیپ کې مزید 15 عقاید د غیر مقلدینو تاسو په وړاندې ذکر کوو. د غیر مقلدینو د دې وخت چې ردیو په نسبانه مجتهد دی، ردیو هغه مجتهد العصر شیخ امین الله صاحب الدین الخالص جلدو صفحه نمبر 22 کې هغه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته د بیوقوفتوب نسبت کوي کوم چې مسلمانانو مور ده. غیر مقلدینو نوجوانانو د ضمیر دروازه ټکو چې ستا مور ته یو څوک بیوقوف وي بیا تر هغې په باره کې څه ذهن لري، څه خیال لري. دی وخت یو طرف ته شیخ امین الله صاحب دی، بل طرف ته ټول مسلمانانو مور ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده چې رچا د برات او صفائی په قرآن مجید کې موجود ده. دی په صفحه نمبر 22 لیکي او یا مطلب دا چې د عائشه رضی الله تعالی عنها مقصد دا دی چې ما د خپل وړوکتیا او بیوقوفۍ په وجه دا کار وکړو، نعوذ بالله. غیر مقلدین عموما دغه عبارت په باره کې عوامو ته دغه دوکه ورکوي چې په روایت کې دا راغلي دي. یاد ساتئ روایات په عربی کې دي، پښتو کې نه دي. دا موږ د شیخ امین الله صاحب پښتو الفاظ پیش کوو چې هغه د ام المؤمنین په باره کې د بیوقوفتوب الفاظ استعمالوي. ام المؤمنین کې خپل ځان په باره کې څه لفظ استعمال کړی هغه د عربي الفاظ دي. پښتو یا اردو کې راغی مناسب تعویل کېدای شي دسه انداز سره په دسه طریقې سره الف تعبیر دغه کول یقینا دغه ګستاخی ده، بی ادبی ده، رافضیت ده. الله دې موږ مسلمانان ته دې محفوظ وساتي. دویم نمبر د غیر مقلدینو یو بل مشر دی فیض عالم صدیقی چې دا غیر مقلدو په نسبت باندې لوی شهید دی او ردیو ډېر لوی سره د خلافت راشده پر هم باندې کتاب لیکل دی. زموږ مسلمانانو عقیده ده خلفای راشدین سلور خلیفہ یاران د رسول الله صلی الله علیه اول ابو بکر، دویم عمر، دریم عثمان، سلورم علی رضی الله عنهم اجمعین. ترتیبوار د سلور واړه خلیفګانو او دغه سلور واړو خلافتونه د حق د قرآن مجید کې کوم وعده الله رب ذوالجلال کړی دغه مطابق و. لیکن غیر مقلد د خپل کتاب صفحه نمبر 56 کې لیکي وही उनके नाम नहाद खिलाफत को खिलाफत हक का कहकर उनके ज़ात अक़दस पर एक किस्म का बहतान बांध रहे हैं. देवी सोच چې د علي رضی خلافت ته خلافت حق وي حق خلافت ورته وي دیو د علي رضی الله تعالی په ذات باندې بهتان لګي. دغه رنګیم په خپل دغه کتاب صفحه نمبر 78 کې دی لیکي صفحه نمبر 78 کې د علی رضی الله تعالی د خلافت په حواله سره دویم ځای لیکي صفحه نمبر 78 کې دغه عبارت تاسو وګورئ. وی سیدنا علی رضی کے نام و نہاد خلافت نہ تو قرآنی معیار پر پوری اترتی دکھائی دیتی ہے، نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خلافت کے متعلق کوئی اشارہ فرمایا. وی د علی رضی نام و نہاد خلافت نعوذ باللہ نه خو قرآنی معیار باندې پوره دی او نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نبی رسول الله د در خلافت په باره کې څه اشاره فرمایلی ده. یعنی دغه خلافت چې دی بالکل غلط ګڼي نعوذ بالله. دریم نمبر همدغه غیر مقلد چې ردیو په نسبت باندې لوی شهید دی په خلافت راشده صفحه نمبر 57 کې دی لیکي وای علی رضی باندې دې څه الزام لګی و علی رضی الله تعالی چې خلافت تمنا لرل دغه متمنیو سیدنا علی رضی الله تعالی حصول خلافت کی متمنی تھی هغه د خلافت تمنا لرل علی رضی الله تعالی یعنی په صحابي باندې یو دومره لوی خطرناک الزام لګول یقینا د سب بیا د بین کم نه دی. دغه رنګ په صفحه نمبر 99 باندې دی صفحه نمبر 99 باندې دی لیکيو و سیدنا علی رضی کے نام و نہاد خلافت د علی رضی اللہ تعالی نام و نہاد خلافت دغه رنګ په صفحه نمبر 103 باندې لیکي و سیدنا علی رضی اللہ تعالی کی جنگی صرف حصول خلافت کے لیے تھی نعوذ باللہ. د علی رضی اللہ تعالی جنگونه صرف د خلافت د حصول لپاره نعوذ باللہ. غیر مقلدون لګ د عقل نکار واخلې ځوانانو. علی رضی اللہ تعالی خلیفہ راشد باب العلم مدینه العلم اخی په بار کې تاسو د مشران سوي. سلورم نمبر عقیده چون کې زمونږ د مسلمانانو عقیده چې علی رضی الله تعالی په حق باندې
مشاجراتو کې چې کوم حالات تیر شوي علي رضی الله په حق باندې او دغه په مقابله کې چې کوم صحابه کرامو هغه په خطا باندې او البته دغه خطا اجتهادي و چې باغی باندې هغه ته الله رب ذوالجلال یو اجر ورکړي څنګه چې بخاری مسلم روایت ده چې مجتهد ته په صورت د خطا کې هم یو اجر ملاوي لیکن د خپل کتاب صفحہ نمبر 33 کې وای حضرت علی رضی اللہ تعالی کو حق پر سمجھنے والے رافضی ہے نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالی په حق باندې غنون کې دا رافضیان دي شیعاګان دي نعوذ باللہ غیر مقلدون تاسو به علی یقینا علی رضی په حق باندې غنئ استاد د مشر سوی تاسو هم روافض شیعو طرف ته منسوب کړئ نعوذ باللہ دغه رنګي پنځم نمبر دی وای د علی رضی اللہ تعالی د خلفای راشدین نو بالکل د دین انکار کوي د سره صفحہ نمبر 78 کی دے لکھی وہی آج کے ان بزم خویش مولاؤں کو یہ حق کس نے دیا ہے وہی دینن سبا علماء ترہ حق چاور کرے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ کو خلافت راشدہ میں شمار کر کے بالواسطہ اللہ کے ارشاد کی تکذیب کا ارتکاب کرتے ہیں چی دیو علی رضی اللہ تعالی پا خلافت راشدہ کی شمار کی و بالواسطہ دا اللہ دا ارشاد تکذیب ارتکاب کے نعوذ باللہ دغرنگی پا صفحہ نمبر 80 کی دیو لکھی उस पंपदक किताब खिलाफत राशिद सैयदना अली रजी अल्लाह तआला का खिलाफत राशिद में कोई हिस्सा नहीं था दागा पर खिलाफत राशिद के हिस्सा न हुआ दा पिंजा कायद द तासो पुराण दी چې د علی رضی الله په حواله سره سوی د مومنین په حواله سره تاسو مشران سوی تاسو ول وستا او دغه سیم نه د خبرې د خپل ګیډی نه کوي غیر مقلدین تاسو مشرانو چې تاسو ته پیش کړي د قران حدیث په نوم تاسو ته پیش کړي تاسو کغه پرېږدوي د خپل دغه مشرانو په نسبت باندې کافران کېږي سره کفر ته مشرکان کېږي ام په دغه کتاب خلافت راشدہ صفحہ نمبر 156 دویمه حصہ کې لیکي خاتمه بحث وہ میں نے کسی مقام پر بھی اپنا کوئی ذاتی نظریہ یا اندیہ بیان نہیں کیا دے وئی ما په خپل دی کتاب کې په هیڅ ذکر ذاتی و نظریه نه ده پیش کړي بلکې جو کچھ لکھا ہے قرآنی روشنی فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کابرین امت کی کتب سے لکھا ہے بلکہ قرآن پر انا کی رسول اللہ علیہ وسلم د ارشادات و فرمودات پر انا کی اور د اکابرین امت د کتابونو میں لکھلی دی جن کی شخصیتی ہر زمانے میں غیر متنازع رہی ہے نعوذ باللہ اس کدا تاسو نه منئ دا سيزونه کم چې درته مونږ پیښلا نو د په نسبت د قران او حدیث نه منکر کیږي او کوم نه نو یقینا چې غلط عقاید نظریات دي الله دې مونږ دغه سي مذهب نه الله دې مونږ دغه سي مشرانو په لار باندې نه بوزي چې یقینا پاږي کې یو طرف تزیم تباہی ده بل طرف تبزه تباہی ده الله دې مونږ د اهل سنت والجماعت دغه پاک او مقدس قافله سره همیشه دغه سي وابسته ولري واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین